له کوم ځای څخه شروع شوي دغه نړۍ، دا کهکشانونه او دغه ټول کائنات له نن څخه تقریبا 14.7 میلیارده کاله مخکې داسې یو چاودنه پیښه شوه چې د هغې له امله دا ټول کائنات رامنځته شول. یوه ډېره ستره چاودنه چې له امله یې دا هر څه چې موږ یې په سترګو وینو او که زموږ له سترګو پټ دي، دا هر څه چې موږ یې لمس کوو او شتون لري، هر څه منځته راغلل. تقریبا 14.7 میلیارده کاله مخکې د یو اتوم څخه هم د وړې ذرې چې لا محدوده کثافت یې درلود او لا محدوده ګرموالی یې درلود، د چاودنې څخه دا هر څه را شروع شو چې دې ته د بیگ بینګ تیوري یا غټه چاودنه وایي، چې وروسته یې په پوره توګه تشریح کوو. قرآن مجید کې خدای جل جلاله دا دغسې فرمایي: آیا نامنونکي پر دې نه پوهېږي چې دا اسمانونه او مځکې سره یو ځای وو او بیا موږ دوی دواړه سره جلا کړه؟ مګر دا چې زموږ دغه کائنات او کهکشانونه د دغه چاودنې له امله رامنځته شو، پر دې موږ انسانان څنګه پوه شو؟ آیا د دغه چاودنې یا بیگ بینګ زموږ سره کوم ثبوت شته چې واقعا دغه چاودنه رامنځته شوې؟ نو راځئ چې نن د همدې په اړه وغږیږو چې دغه چاودنه څنګه رامنځته شوه او زموږ کائنات ترې څنګه منځته راغلل. د راز ټي وي ویډیو کې درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، له تاسو ټولو هیله کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا هر څه شروع کېږي په 20مه پېړۍ کې د دغه ساینسدان اډوین هبل د یوې اختراع له امله. دغه اختراع یې د یو ټیلیسکوپ وه چې په هبل ټیلیسکوپ یادېږي، له کوم څخه چې تر ننه پورې کار اخیستل کېږي. د پر خپل ټیلیسکوپ کې د کائناتو څېړنه کوله، نو د لومړی یو ډول وریځې ولیدلې، کومې چې دوی فکر کولې دا شاید همداسې ګازات واوسي. مګر کله چې په ځیر وڅېړل، نو دوی پوه شول چې دا کهکشانونه دي او پر دې کې ستوري او سیارې موجودې دي. کله چې نوره څېړنه وکړه، نو دوی ولیدل چې دغه ستوري کوم چې پورته موجود دي له موږ څخه لرې روان دي او کرا کرا خپرېږي، او دغه ټول کائنات په حرکت کې دی او پراخېږي، چې له همدغه ځایه د بیگ بینګ تیوري منل شروع شول. اډوین هبل فکر کولو چې دغه ستوري د وخت سره سره همداسې خپرېږي او له یو بل لرې کېږي، نو د دې معنا دا ده چې دا ټول حتما یو وخت له یو بل سره نښتي وو او بیا له یو بل څخه په لرې تلو یې شروع کړي. که موږ تیر وخت ته ځو، نو دا ستوري او دغه سلیسټیل اجسام به هم له یو بل سره نږدې کېږي. مطلب دا که نن دوی دومره نږدې دي، نو پرون له دې هم سره نږدې وو، او له هغې شاته ورځې کې له دې هم نور نږدې وو، او همداسې په شاته تلو سره سره یو وخت راځي چې دا ټول له یو بل سره یو ځای وو. نو همدا و چې هبل د بیگ بینګ تیوري په ثبوت ورسوله. د دغه چاودنې څخه په لومړیو کې اور په دوامداره توګه خپرېدلو، چې له هغې څخه را پیدا کېدونکې انرژي پر مادې واوښته او ماده را پیدا شوه، او سمدستي پروټان، نیوټران او الکترون هم را پیدا شو. له دې وروسته ورسره هایدروجن او هیلیم غازات هم منځته راغلل. وخت تېرېدلو او د جاذبې قوې دا ذرات له یو بل سره یو ځای کول، چې له امله یې وریځې رامنځته شوې، او همدا وریځې د وخت په تېرېدو سره د یو ستوري د را پیدا کېدو سبب کېدلې، او کرا کرا یې کهکشانونه رامنځته کړل، چې په کرا کرا هم په خورېدو یې پیل وکړ. په صورت ازاریات کې خدای جل جلاله فرمایي: او دا اسمانونه چې موږ پیدا کړي په قوت سره، او همدا موږ یې خپروونکي یو. د دغې تیورۍ یو بل ثبوت هم موجود دی، او هغه دی د CBRN چې کازمیک مایکروویو بیکګراوند ریډیشن دی. دغه رڼا چې موږ ته ښکاري، دا د میګنیټک ویو یو وړه برخه ده. په کال 1944 کې 2 ساینسدانانو آرنو پیزنس او رابرټ ویلسن یو نوی راډیوي ټیلیسکوپ باندې کار کولو. په دغه ټیلیسکوپ باندې دوی له اسمان څخه راتلونکې راډیوي شعاګانې او مایکرو شعاګانې څېړلې. هغوی فکر کولو چې پر دې سره به د ملکي وې یا شیدو لار وڅېړي. مګر کله چې دا ټیلیسکوپ اسمان خواته کړو، کوم ځای کې چې هیڅ باید ونه اوسي، مګر دوی هلته یو څه عجیب ولیدل. دوی فکر کولو دا د مایکروویو شعاګانې دي، مګر هغه د CBRN شعاګانې وې چې تر دوی د ټیلیسکوپه پورې را رسېدلې، چې دا د دې دلالت کوي چې هلته حتما یو څه ګرم شتون لري، ځکه ترې دا شعاګانې راوځي. مګر هلته خو هیڅ هم نه موجود، نو دا شعاګانې له کومې خوا راځي؟ دوی فکر کولو دا شاید کومه تخنیکي ستونزه واوسي، مګر کله یې چې په نورو خواو کې ولیدل، له هغې ځایه هم همدا شعاګانې راتللې. نو دوی دا ثابتوله چې دا اسمان هغه ځای چې خالي دی او هیڅ پکې شتون نه لري، نو باید حرارت یې هم 0 وي. مګر له هغه ځای د دغو وړانګو راتګ ښودل چې حتما یو څه شتون لري چې دا حرارت له 0 څخه 3 درجې پورته دی. دوی پر دې نه پوهېدل، مګر په ناپامۍ کې دوی د بیگ بینګ تیوري یو اهم ثبوت کشف کړی. دغه شعاګانې وې د بیگ بینګ د چاودنې څخه وروسته چې کومې خپرې شوې وې، چې دا اوس هم په فضا کې په هرې خوا کې لیدل کېږي. په دې سره د بیگ بینګ تیوري نوره هم د منلو وړ شو، او هر چا همدا تیوري منله، حتی مسلمانانو هم، ځکه زموږ په قرآن مجید کې همداسې ذکر شوي چې دغه ټول کائنات له یوې وړې ذرې را شروع شوي دي. نو د همدې CBRN پر اساس د ریاضي څخه په ګټې اخیستلو وویل شو
چې دا کائنات 14.7 میلیارده کاله مخکې رامنځته شوی، مګر ستاسې په ذهن کې به دا هم راګرځي چې آخر دا کائنات چې جوړ شوي نو خاتمه به هم لري، ځکه قرآن مجید کې خدای جل جلاله فرمایي چې دا هر څه به ختمیږي، مګر آخر څنګه به ختمیږي دا به په راتلونکي ویډیو کې تشریح کړو. دا ویډیو مې خوښه شوې وي نو در سره یې لایک کړئ او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو په خدای سپارم د الله